ګرانو کتونکو السلام علیکم. یو ځل بیا السلام علیکم ګرانو مینوالو. زما لخوا تاسو ټولو ته خاص کر مسافرو ته د لر او بر پښتنو ته افغانانو ته او چې څوک ما پیژني که هغه زموږ د زبان خلک دي که زموږ د ملک دي زموږ د ملک نه بهر دي که هغه اردو زبان والا دي ټولو ته زه همدا وایم چې زما لخوا ورکوټي اختر ډېر ډېر تاسو ته مبارک شه. دې ټایم کې ډېر زیات شور دی، ماشومان مې بهر چکر له راوستي دي او دا اختر ما د خپلو بچو سره په خپل کور کې تېر کړو. زما ماشومان ډېر خوشحاله دي. مننه، ستاسو اختر مبارک شه، ستاسو مبارک شه. الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو روزي تراویح عبادتونه قبول او منظور کړي او مسافرو ته بیا هم وایم چې الله دې تاسو له د زړه صبر درکړي. ولې ما ته پته ده مسافري ډېره ګرانه ده، الله مو ته په خیر راوله. یو ځل بیا هم اختر ډېر ډېر مبارک شه تاسو ته. بل تاسو تپوس کوو سما ما ته تکلیف و نو زه اوس د خیره سره ښه شوې یم او په یو بل الله دی. انسان چې ژوندی وي نو کله بیمار وي کله ښه وي. مننه، ستاسو د ټولو اختر مبارک شه. ډېره مننه. ماشومان دي شور دی ډېر زیات، دلته ماشومان مې بهر چکر له راوستي دي. دا وګورئ، دا مې ورکوټی ماشوم دی. مننہ، تاسو ته اختر مبارک شه. اور میں اردو میں بھی یہ کہنا چاہوں گی میری طرف سے سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. اللہ ہمارے روزے اور عبادت کو قبول فرمائے. اور امام ماشومان دلته راوستي دي. سارا दिखाओ गरम सारा زه دا وایم چې په دې اختر کې زه درنه راغلم او ما ته ډېرو خلکو فونونه وکړل د دوبۍ نه د قطر نه چې ته ولې دې اختر کې رانغلې. نو تاسو خفه نه شئ، انشاءالله چې ژوند وي زه به راځم، بیا به هم راځم او دا اختر زما دا سوچ و چې زه به دا اختر د خپلو ماشومانو سره کوم. مننه، ستاسو د ټولو اختر مبارک شه. په دې روژه کې ګرمي هم ډېره زیاته وه. ما ته پته ده تاسو به هم ډېر تکلیف تېر کړی و. الله دې قبول کړي. مننه جي، مننه، ستاسو مبارک شه.
د سعودي عرب مسافرو ته هم سپیشل اختر ډیر ډیر مبارک. مننه مننه. اوس چې زه د ټولو نومونه علم نو بیا چې د بل یو نوم علم او د بل ونه علم نو بیا به خفه وي، نو ځکه زه میسجونه نه ګورم خو بس جواب زه به دا ووایم چې زما لخوا هم څوک چې ما ته میسج کوي او د اختر مبارکي راته وایي نو هغوی ته زما لخوا هم ډېر ډېر اختر مبارک شه. مننه. دلته ډېر شور دی، ما وی چې زه تاسو سره د اختر مبارکي وکړم. انشاءالله بیا به ملاقات کېږي، بیا به زه لایو راځم، بیا به خبرې ډېرې وکړو. بیا هم تاسو ټولو ته اختر ډېر مبارک شه. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو روژې عبادتونه قبول او منظور کړي. مننه. السلام علیکم.